السلام علیکم. سلسله ده فلمي ستوري نن به درته په دې لړۍ کې د پښتو، اردو، پنجابي فلمونو د مشهورې اداکارې سونیا خان د ژوند او فن اړونده معلومات درکو. اول د سونیا پیژنګلو. کیسه به د سونیا د کورنۍ د ډومبو وختونو څخه پیل کړو. پخوا یو ډیره مشهوره نڅاګره یعنې ډانسره وه چې نوم یې و سلطانه. دا اول پېښور کې وه. ماسل نومې یو سړی و چې په طوطا باندې مشهور و. دا د سلطانې سړی و، خو دا نشو ویلی چې د ماسل طوطا سره یې څه رشته وه. کله چې پېښور کې د سلطانې ژوند د هغې د حسن او ښکلا په وجه ګران شو، نو د کال 1960 په لسیزه کې د لاهور مخه وکړه. لاهور د پخوا راسې د فن مرکز را روان دی. سلطانه اول په یو هوټل کې د ډانسرې په حیث باندې اوسېده. بیا یې ځان له خپل بیل کور ونیو. په لږه موده کې د سلطانې د حسن او فن درز تر لرې لرې پورې خور شو. دغه وختونو کې هغه په سلطانه پېښوري باندې مشهوره شوه. دا بې سره بې پدره خلک په هر قام او هر ځای کې موجود وي. لاهور کې ځینې مالدارو زورګیرو سلطانه په خپله ولکه کې واخیسته. ویل کېږي چې د سلطانې په وجه د دوو ډلو ترمنځ د دښمني جوړه شوه چې ورکې د دواړو خواو نه څو کسان د دوزخ د اور خشاک هم شو. هر څه چې وبه. د دې سلطانې یوه لور وه چې نوم یې و ګلهنا. کله چې ګلهنا رالویه شوه نو سلطانې هغه د شوبز دنیا ته راوسته. رنګیله په دغه وختونو کې په فلمي دنیا کې یو ډیر لوی نوم لرلو. ګلهنا ته رنګیله په یو فلم کې د هیروین کردار ورکو. فلم چې نیمه ته ورسېدو نو د ګلهنا سره د رنګیله ټاټیکل برابر شو، یعنې مینه پیدا شوه. دغه مینه په واده کې بدله شوه. کله چې رنګیله د ګلهنا سره واده وکړو نو هغه فلم یې نیمګړی پرېښودو او حنا یې د خپل کور میرمن جوړه کړه. د سلطانه پېښوري د لاسه چې کله ګلهنا ووته نو ډیره زیاته خپه هم شوه، ولې خوشحاله په دې شوه چې لوري د یو پښتون په کور کې کېناسته. څه موده پس د سلطانه پېښوري اوریرا چې نوم یې سونیا خان و چې په 20 سپتمبر کال 1904 کې په لاهور کې زیږېدلې وه، هغه یې د شوبز دنیا ته راوویسته. سونیا د 14 کالو وه چې د اردو یو فلم دو بیګې بدن کې هیروین راغله چې هیرو ورسره ویکي و. د دغه فلم د کامیابۍ نه پس سونیا ته په یو شمیر فلمونو کې د هیروین کردار حاصل شو. سونیا تقریبا د اویو نه واخلي تر 51 پورې فلمونو کې کار کړی دی. دغه شان د ټلویزیون په ځینې ډرامو کې هم کردارونه ادا کړي دي. هغه په اردو فلمونو کې د بابر، فیصل رحمان، ایاز نیک او دغه شان د نورو ډیرو مشهورو اداکارانو سره هیروین راغله. سونیا د شاعرۍ په رموزو باندې هم پوهېدله، نو یو کتاب هم لیکلی دی. فلمونو ته باقاعده تعلیم پاتې کو، ولې په پرایویټ توګه ګریجویشن وکړو، یعنې تر 14 جماعته پورې سبق وي. د سونیا د پښتو ړومبی فلم شهزادګۍ و چې دا ورکې د بدرمنیر هیروین جوړه شوې وه. د شهزادګۍ د کامیابۍ نه پس ورته په نورو ډیرو پښتو فلمونو کې هم د هیروین کردار ملو شو. بلا، زوی د شهنشاه او دغه شان نور ډیر. د دوران کې بابر نومې یو اداکار چې په خټه باندې د افغانستانو ژبه فارسي وه، پلار یې په لاهور کې په یو کالج کې پروفیسر و. بابر اعلی تعلیم یافته و. په ډیرو اردو، پښتو او پنجابي فلمونو کې د هیرو کردار تر سره کړی دی. بابر چې خپل نوم ازلان جوادو د سونیا سره د مینې پټال جوټې وهل شروع کړي چې خبره تر واده پورې ورسېده. د سونیا او بابر ایکي یوه لور ده چې بیا د دواړو ترمنځ بیلتون راغی، یعنې خبره په طلاق ودرېده. د دې خبرې اعتراف بابر په خپله په یو مرکه کې کړی دی چې د پنجابي فلمونو د یوې مشهورې اداکارې په وجه زما او د سونیا ترمنځ نچاکي راغله چې خبره په طلاق باندې ختمه شوه. بابر سره
د رشتې ختمېدو نه پس د سونیا ژوند هم د خطرو سره مخ شو. هغې ته هم خپل حسن او ښکلا بلا جوړه شوه، ځکه نو هغې د ناروې نه راغلي یو بزنسمن سره چې نوم یې طارق میرو دویم واده وکړو. د هغه نه 3 لوڼه او یو زوی دی چې اوس هم د طارق میر کوروداني ده. البته بابر تر دې دمه بل واده اونکو او د واده نوم قدر هم هغه نه دی اخیستی. دا کال 1994 چې سونیا د فلمي دنیا سره مزي وشلول او د خپل دویم سختن طارق میر سره ناروې ته لاړه. بابر هم فلمي دنیا نه لاس په سر شو او هغه هم پاکستان پرېښودو. دغه دوران کې سونیا به کله کله پاکستان ته راتله. په کال 2014 کې چې هغه پاکستان ته راغله او د ټلویزیون په ځینې ډرامو کې اهم کردارونه وکړل. نن چې سونیا د 50 کالو نه اوښتې ده، بابر سره د خپلې لور په وجه په ځینې موقعو ملاقاتونه کیږي، ولې دغه لیده کاته د سولازو وي. سونیا د خپل دویم سختن سره په ناروې کې د خوشحالۍ ژوند تیری، ولې بابر د سونیا په مینه کې لکه د واورې ویلی شو. خدای پاک دې د مینې کور د چا هم نوراني، ولې فلمي دنیا کې اکثر ودونه د ناکامۍ سره مخ کیږي. کوم خلکو چې فلمي اداکارو سره ودونه کړي دي او په کور کې کېنولي دي، هغه رشتې تر څه حده پورې کامیابي پاتې شوي دي او داسې هم شته چې تر مرګه پورې د یو بل د ژوند ملګري وي، لکه زیبا او محمد علي بواخلو چې نه فلم پرېښودو او نه رشته ختمه شوه. د اداکار محمد علي د مرګ نه پس زیبا په ژوند باندې مړه شوه، تر دې چې هغې د محمد علي خپو ته ځان له د اول نه د قبر ځای میرلی دی په میامیر قبرستان لاهور کې. خبره وه د سونیا د ځینې اردو فلمونو نامې: دو بیگه بدن، دنک، ड्रीम गर्ल، शहनाई، चंद माही، तेरी बाहों में، चंबेली او دغه شان د پښتو ځینې فلمونه چې هغې ورکې کار کړی دی. د هغې نومونه شهزادګۍ، بلا، زوی د شهنشاه، ډم او ډاکو، زوی د شیطان، عجب خان او بدعمله کې هم لږ شان کردارونه ترسره کړي. داسې سونیا د پاکستان ټلویزیون په ډراما سورج کې سات کې او خواهش کې اهم رولونه کړي وو. بله ډرامه مدار وه چې هغه هم ډېره کامیابه وه او دغه شان په هم ټي وي کې سایه دیوار پې نهي او دل بېقرار کې هم اهم کردارونه کړي وو. دا به د فلم سټار سونیا د ژوند او فن قصه. لیک او راویو محمد اسلم، ایډیټینګ اسامه اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. د اجازت نه وړاندې یو خاصه وغه ده چې که تاسو تر اوسه زما دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ او چا چې کړی وي د هغې یو جهان مننه. نو تر بلې خپرونې د لوی الله په امان.